د پښتنو مبارزو میرمنو په لړ کې دلته د روښاني غورځنګ نامتو مبارزه بي علایي درپېژنو. میرمن علایي د بایزید روښان چې په پیر روښان سره شهرت لري د زوی جلال الدین لور وه، چې د نورو دیني علومو ترڅنګ د بایزید روښان مشهور آثار خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستي وو. د علم، پوهې او فضیلت څښتنه وه. کله چې جلال الدین روښاني په غزني کې له مغولو سره په یوې جګړې کې سخت ټپي او بیا له هماغه ټپه مرګ ته نږدې شو، نو خپله لور علایي د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احداد په نامه کړه او د خپلې ګوتې د مهر په هکله چې د مشرۍ نښه وه هم احداد ته د ورکولو وصیت وکړ. علایي له احداد سره واده وکړ، ډیره پرې ګرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشوره ترسره کولې، او په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور دریا خاتون د روښنایانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له ښه نوم او شهرت نه برخمن دي. میرمن علایي د هغې زمانې له مغولي ګورګاني حکومت سره د روښنایانو د ملي مبارزې په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل خاوند او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کوله. کله چې په 1035 کال کې د میرمن علایي خاوند احداد شهید شو او د هندي مغولو ګمارلی چارواکی مظفر خان د خیبر درې له لارې له خپل 50 زریزه لښکر سره کابل ته روان وو، میرمن علایي افریدي او اورکزي پښتانه او د خپلو پلویانو لښکر راټول کړ، پر مغولي لښکرو یې برید وکړ. ماته او ډیره سخته مرګ ژوبله یې ور واړوله. وروسته چې بیا روښاني غورځنګ له یوې خوا د خپلمنځي اختلافاتو او له بلې خوا مغولي حکومت د سختو بریدونو په پایله کې کمزوری شو، میرمن علایي د هغې زوی عبدالقادر او د دوی ځینې نور خپلوان د هند د مغولي واکمن شاهجهان د پوځونو لاس ته ورغلل او هند ته بوتلل شول. هلته ځینې بندیان، ځینې نظربند او ځینو ته یې په دکن کې مځکې ورکړل شوې. عبدالقادر د ګورګاني مغولو د بندیخانې په نظر بند کې مړ شو. میرمن علایي له خپلو لمسیانو قادرداد او مهدیداد سره په دکن کې اوسېدله. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیرا ته لیږدوي او د احداد ترڅنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې نه ده معلومه، خو دا څرګنده ده چې لمسیانو یې د میرمن علایي وصیت پر ځای کړی، په تیرا کې یې د خپل خاوند احداد ترڅنګ ښخه کړې ده. د میرمن علایي د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړلو کارنامو د لمانځنې او درناوي له امله په جلال آباد کې د نجونو یوه لیسه یا های سکول د دغې نومیالۍ میرمنې په نوم نومول شوی دی.